دوستانو د ښځې په وجود کې داسې یو څیز چې هغه ډېر زیات نازک دی او انتهایی نازک دی چې هغه سړی ورته ګوتې یوسي نو هغه ډېر زیات حساس کېدلی شي او دې سره سره نور هم داسې یو څه معلومات تاسو سره شریکوم. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو، دا یو حقیقت دی چې ښځې او سړي چې دي دا فطرتي طور باندې د یو بل نه مختلف دي. د دواړو جسماني فطرت او جذباتي فطرت چې دی دا د یو بل نه بالکل مختلف دی. په دې کې څه داسې حقایق مخې ته راغلي دي چې په هغې باندې ریسرچ هم شوی دی. قدرمنو، په هغې کې لومړی حقیقت دا دی چې د ښځو زړه چې دی که نه دا په قدرتي طور باندې د سړو د زړه په مقابله کې ډېر زیات دړکن کوي یا ډېر زیات دړ کېږي، یعنې کوم سپیډ چې دی هغه د ښځو د زړه زیات دی. او دویم قسم هغه خبره ده چې موږ مخکې هم د هغې ذکر وکړو چې د ښځو کوم د جلد یا د وجود کومه سرمن چې ده هغه د سړي د سرمنې په مقابله کې په 10 ګونه باندې زیاته حساسه وي او نازکه وي. یعنې که ګوتې وروړل شي نو هغه سرمن چې د ښځې کومه وي هغه ډېره زیاته نازکه وي. او دغسې نور یو څه معلومات هم دي چې دلته تاسو سره شریکوم. قدرمنو، په هغې کې یوه د ښځو د ژبې ذایقه هم ده چې د ښځو په ژبه کې داسې یو څه مسامونه وي چې سړي هغه نشي حس کولی او ښځې زر حس کوي. نو په دې وجه باندې ښځې مختلف قسم د خوراک د خوږوالي ذایقې هم بیانولی شي او سړي په هغې کې بیا پاتې راځي. او څلورم دا چې د ښځو په وجود کې هغه توانایي چې کومه وي هغه د سړو په مقابله کې زیاته وي، ځکه چې د ښځو جسم چې کوم وي هغه لچکدار وي او د ښځو پټې چې کومې دي هغه هم لچکدارې وي. یعنې عام طور باندې خو سړي مضبوط وي، وجود د سړو مضبوط وي، خو ښځه چې دا د ښځې وجود نازک وي او لچکدار وي. دا هغه مختلف قسم ډیفرنس یا فرق دی چې د ښځو او د سړو په منځ کې دی. او یو خبره دا هم ده چې د ښځو خوب چې کوم دی هغه د سړو د خوب په نسبت باندې ډېر زیات نازک وي.